أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. فصل ثابت دی په بیان کې الاذان د اذان چې دی الاذان او اذان چې دی سنت دی للفرائض د پاره د فرض المنزوه د فرض المنزه د پاره اذان کول دا سنت دی فقط فی وقتها په وخت کې دا المنزه ويعاد راګرځي دی لو اذنک اذان وقي قبل د مخه در دا وخت د وخت د مخه کې اذان وکي د اذان به بیرته راګرځي ويترسل اوږدوالی بکی به په د اذان کې مستقبلا مخ به ګرځولي وکعبه شریفه ته واصبعه او ګوتی به فی اذنیه په غوږو کې دا ګوتی به په غوږو کې نیولي دا د اذان د پاره دا سنت ولا يلحن تلحین به نه کوي یلحنو یعنی خوشوازی به نه کوي داسې خوشوازی ګور اذان په ښه اواز کول دا خصوصي دي چې حروف نه خرابېږي او داسې خوشوازی کول په دونه ښه اواز کول چې د حروف په خیال نه کې ساتل کېږي چې یو شی جن جوړېږي دا کار دې نه کوي ولا یرجع ترجیح دې نه کوي ترجیح بیا دې ته ویل کېږي چې دا د شهادت کلمې یار د ځان سره سوکه ووایي بیا یې بیرته په زوره ووایي دا ترجیح دې نه کوي ویحول ګرځي دې وجهه مخ فی حیالتین حیال الصلاه او په حیال الفلاح یمنتن وراسته طرف ته و یسرتن او چپه طرف ته حیال الصلاه چې وایي وراسته طرف ته مخ ګرځول و حیال الفلاح چې وایي په چپه طرف ته مخ ګرځول دا کار دی کوي وان لم يتم کنه کوي پر اعلام خبرداري استدير ودي ګرځيږي په مؤذنتي په مؤذن خانه کې یعنی کچيري دا خبرداري نه پر کېدل خلکو ته دا نه رسېدي چې د وڅو ویل په خوا د اذان د پاره داسې ځایونه و چې درې طرفه به سری ورکړي و یو د قبله شریف په طرف یو وراسته طرف ته یو چپه طرف ته نو چې کوم وخت به حی الصلاه وایي دا راسته طرف سری ته به ودرېدي په زوره به ناره کې حی الصلاه چې حی الفلاح به وایي د چپه طرف سری ته به ودرېدي بیا به په هغه کې حی الفلاح په زوره وایي نو دغه کچیر د اعلان د اذان پر نه رسېدي نو دا په مؤذن خانه کې بیا وګرځيږي او هغه سری ته ودرېږي والاقامه اقامت چې دی مثله په مثل د اذان دی لکن دون خبره ده یحضرو چابکوالی دی کې فيها په د اقامت بیا چابک اذان دی ګوره سوکا کی اقامت چابک چابکی وی زادو زیاتی دی قد قامت الصلاة دی زیاتی په اقامت کی ولا يتكلموا خبر بنکی فيهما په اذان په اقامت کی په اذان په اقامت کی به خبر نه کی چې اذان کوي به خبر نه کی کې اقامت کی به خبر نه کی وتثويب اعلان چې دی حسن ډیر شدی اعلان تثویب بیا دې ته ویل کېږي چې دلته د لمانځه وخت را نږدې سي 2-3 منټه پاتې بس دی ودرېږي په مابین کې الصلاه لو نارو په د مدرسو په دې کې اکثره ځایونه دا کېږي دا حسن شکار دی فی کل صلات په لمانځه کې ويجلس کښینې دي بینهما په مابین کې د اذان او د اقامت الا فی مغرب د ماښام په لمانځه کې دي نه کښیني چې اذان وسو د اذان او د اقامت په میان کې دي لږ وخت ورکوي لږ وخت کښیني ما سوا د ماښام په اذان کې د ماښام اذان چې وکي د ماښام د اذان او د اقامت په میان کې دي نه کښیني کتاب کې راځي وای دونه قدر دی انتظار کوي چې هغه لکه د خطبو د دوه خطبو په مابین کې څونه کښیني دونه قدر د لیم پاشا کې وای ويؤذن اذان دي کې للفائته د پاره د قضای ويقيم اقامت دي کې وکذا د غرکم لاول الفوائد د پاره د اول په قضای ولكل د هر و د پاره من الواقع د پاته د پاره یاتي بهما په د راتکی د هر څول منځونه چې د څه قضا سوي د هر و د پاره دی کولای شي راتک کولای شي په دې باندې ګوره دا نه واجب دی نه فرض دی دا مستحب کار دی من بواقع دا غپاتل منزوه د پاره و یاتی را تک بکی بهما په اذان او اقامت په دواړو سره او بها یا یوازې اقامت کوي اوس دی نه دی چې دا د اختیار دی اذان او اقامت دواړه کوي د قضایل منزوه د پاره کوي یوازې اقامت کوي د اول د پاره به اذان ور سره کوي د نورو د پاره بیا کته یوازې اقامت کوي د اختیار مند کی اذان ور سره کوي د اختیار دی وکوریا مکروه دی اقامت المحدث بیا د بیا داس سړی را اقامت کوي دا کار مکروه دی ګور اذان بیا داس وکي مکروه نه دی خو اقامت کول د بیا داس د پاره دا مکروه دی لا اذان نه اذان هو د اذان نه دی مکروه ده بیا داس ولم تعد ندرا ګرځي د اقامت وکوریا مکروه دی من الجنوب د جنوب سه ولا تعاد ندرا ګرځي هي د اقامت بل هو د اذان دی را وګرځي د جنوب د پاره اذان مکروه دی که اقامت وکي اقامت را ګرځول نه غواړي مکروه کار دی که اذان لك اذان امراتی د شذ که شذ اذان وکي والمجنون یا لیونی اذان وکي والسکران یا مست اذان وکي دا مکروه دی بیرته دی را وګرځي وکوره مکروه دی ترکهما پرشول د اذان او د اقامت چې اذان او اقامت نکي دا پرشول دا مکروه کار په سفر کې دا کار مکروه دی چې اقامت هم نکي اذان هم نکي دغه ودرېږي و جماعت المسجد د مسجد
د جماعت د مسجد لپاره چې په مسجد کې اذان کوي او اقامت کوي دا د سنت کار دی او که چیرې پرېږدي دا مکروه کار دی. لا فی بیته نه په کور کې فی مصر په ښار کې په کور کې د یو سړی د جماعت برابر کړی دی مسجد ولاړ دی په مسجد کې اذان کېږي اقامت کېږي د په کور کې ترتیب برابر کړی دی اذان او اقامت ترتیب برابري سم لکه د جماعت لپاره د مسجد لپاره دا کار چې دی دا مکروه دی. لا فی بیته نه په کور کې په مصر په ښار کې ول د ښار ماجتان خدای د ګام پر ګام ماجتان دي ويقوم ودي دريږي امامهم لا والقوم قوم عند حي على الصلاه چې حي على الصلاه وویل شو بس ولاړ دي خلک ودي دريږي ويشرعوا شروع دي کوي عند قد قامت الصلاه په وخت کې د قد قامت الصلاه چې په اقامت کې قد قامت الصلاه وویل شو بس دی په نیت کول باندې شروع کوي بس پر دا ترتیب باندې دی کوي ګوره چې حي على الصلاه وویل شو ولاړ دي چې دا ګرده قوم او امام دي ګرده ولاړ یعنی مقتدیان او امام دي ګرده ولاړ او چې قد قامت الصلاه وویل شو بس په نیت کول دي شروع وکي. صدق الله العظیم.